بسم الله الرحمن الرحیم. بلا تاخیر د دستربندۍ مراسم شروع کیږي. نو د کومو اساتذه کرامو او شیوخ اعظامو چې زه نوم وخلم هغه د لطف انداز کې نږدې ودرېږي د دې دپاره چې دغه مراسم نوره ځنډني نه شي، اوږده نه شي، رش جوړ نه شي. نو د نورو شیوخو کرامو نه انتهایي زیات شیوخ کرام دي، علمای کرام دي، د هغې نه په ډېر تعصب سره معافي غواړم، معذرت غواړم. شیخ صاحب نورالله، شیخ صاحب افضل حسین حسیني، شیخ صاحب انور حسین حسیني، شیخ صاحب خیر الله شاه، شیخ صاحب صالح محمد فقیر، او الحاج خلیفه صاحب، ولی صاحب محمد نبی عمری، شیخ صاحب بلالي. دغه خلک که دلته نږدې ځای کې ودرېږي نو تر څو چې دوی د هغې زموږ په فارغینو باندې د هغې برکت او د تبرک لاسونه کېږدي، تر څو چې ګڼهونه ډېره زیاته نه شي او ګډوډۍ جوړ نه شي او زموږ مراسم ډېر ژر خلاص شي. نو د دې د وجې نه لطفا د ټولو خلکو نه په ډېر معذورت هیله کېږي چې تاسې آرام کښېنئ او د کوم علما کرام چې په سټیج ناست لږ د فارغینو ته ځای وکړئ. محترم مسلمانانو، دستربندي به انشاءالله شروع کیږي. ټول په خپلو ځایو باندې قرار کښېنئ تر څو ټول د دستربندي دیدار وکړي. هېڅوک هم د ګډوډۍ کوشش مه کوئ. انشاءالله دستربندي به شروع کیږي. ټول په خپلو ځایونو باندې قرار کښېنئ، ګډوډي مه جوړوئ. همکاري به انشاءالله دستربندي شروع کیږي. دستربندي مراسم را رسېدلي. دا کوم نومونه چې موږ ذکر کوو لطفا له دغو مشایخو نه هیله کېږي چې هغوی راشي د مخ ته صف کې ودرېږي. شیخ صاحب نورالله، شیخ صاحب افضل حسین حسیني، شیخ صاحب انور حسین حسیني، شیخ صاحب خیر الله شاه، شیخ صاحب صالح محمد فقیر او ولی صاحب محمد نبی عمری او شیخ صاحب بلالي. دوی دې لطفا دلته زموږ په قطار کې ودرېږي. تاسو بيزاري سره کار نه کوي وکاري سم بيزاري سره کار نه کوي په بهر دی. دا فاضلي د مرګرو د پام وړ دا کوم مرګري چې نوم یې اخیستل کېږي دغه چې د راجد شیخ صاحب له مخې ستړی مسره د تېر چې ډېر وخت هغه انتها ته رسېدلی وخت نشته. ژر د راجع بېرته خپل چوکیو ته کښته کېږي. وخت مه تېروئ په ستړي مسو باندې وخت نشته. د تخصص د څانګې مرګري دې متوجه شي. مولوی صاحب مفتی اصل شاه بن معین شاه خوست مرکز، دکتر مولوی صاحب بادشاہ بن ولی خوست علی شیر، دکتر مولوی صاحب بخت محمد بن سید محمد لوگر خروار، مولوی صاحب مفتی حبیب الله بن محمد الله کابل مسی، مولوی صاحب مفتی حکیم گل بن زرمین گل خوست، مولوی صاحب مفتی دلبر گل بن نازی گل خوست، مولوی صاحب مفتی ذاکر الله بن لالون پکتیکا. د محترمو نامحترم خانونکو نه هیله کېږي چې هغوی راشي. په سر کې محمد مولوي صاحب محمد طاهر بهار او همداسې
اجمل بلال صدیق جان عقلباز د کوم ترانه فنان چې دی هغه د راشي په ترانه دی ولولي. دكتور مولاي صاحب شيرخان بن اولخان خوز، مولاي صاحب مفتي سميم الله بن حسن گل پکتیا، مولاي صاحب مفتي عبد الكريم بن عبد المنان پکتیا، مولاي صاحب مفتي مجيد الله بن شفيع الله خوز، دكتور مولاي صاحب محمد بن حجي كلي خوز. علم نوری په تمام هیواد خور دی جامع امداد العلم درنا سپینو ستورو خور دی جامع امداد العلم درنا سپینو ستورو خور دی علم نوری په تمام هیواد خور دی جامع امداد العلم مولاي صاحب مفتي محمد زبير بن احمد شاه لغمان، مولاي صاحب مفتي نجيب الله بن علي شاحان خوز، مولاي صاحب مفتي نور زمين ولد مستوخان خوز، مولاي صاحب مفتي هداية الله بن سورت خان، مولاي صاحب ابراهيم بن خمار خوز، مولاي صاحب احسان الله بن عبد الولي پکتیا، مولاي صاحب احسان الله بن ملک میر پکتیکا، مولاي صاحب احسان الله بن ملابانور نادر، مولاي صاحب احمد گل بن خيار محمد پکتیا، مولاي صاحب اختر محمد بن احمد گل پکتیا، مولاي صاحب اختر محمد بن ملتان پکتیا، مولاي صاحب اسد الله بن سادیجان پکتیکا، مولاي صاحب اسد الله بن فقیر رسول حسن شمالی وزیرستان، مولاي صاحب اسلام ولی بن حمید جان خوز، مولاي صاحب اکبر جان بن زدران پکتیا، مولاي صاحب اکبر زمان بن رحیم جان خوز، مولاي صاحب الطاف الرحمن بن قاری میر عباس خوز، مولاي صاحب الله محمد بن خیر محمد لوگر. ستړي مسونه پانیزونو نه مرګورو نم جدا غوښتنه ده چې ستړي مسونه تیر سي وخت نشته. تور تیارو لاندې ورته جامع امداد درنا سپینو تور تیارو لاندې ورته جامع امداد درنا سپینو زخمی زخمی زونو سینو ته موټه کور ده جامع امداد درنا سپینو جامع امداد درنا سپینو مولاي صاحب الله محمد بن شاهي خان ميدان وردگ، مولاي صاحب امان الله بن بسوير خوز، مولاي صاحب امير عبد الله بن نورابت خان شمالي وزيرستان، مولاي صاحب امين الله بن فضل حق لوگر، مولاي صاحب امين الله بن قيامت خان پکتیا، مولاي صاحب انوار الحق بن عبد الرازق کندهار، مولاي صاحب ايمان الله بن حاجر محمد خوز، مولاي صاحب باز محمد بن شمس احمد لوگر، مولاي صاحب بخت الله بن خان زمان لوگر، مولاي صاحب بختیار شاه بن محمد رحیم شاه خوز، مولاي صاحب بسم الله بن شیبر خان لوگر، مولاي صاحب بصير الله بن قاسد بن خوز، مولاي صاحب بهرام جان بن اعتبار جان پکتیا، مولاي صاحب پیر محمد بن محمد عمر لوگر. كل وطن جامعات جامع امداد درنا سپینو كل وطن جامعات جامع امداد درنا سپینو شکر دے ولس مو پر سمسور دی جامع
صاحب تاج محمد بن چنارگل کابل مولوی صاحب تاجمیر بن عبدالرازق خوست مولوی صاحب جان محمد بن نور محمد لوگر مولوی صاحب جلال الدین بن مولا جان پکتیکا مولوی صاحب جنت الله بن دین مخان پکتیکا مولوی صاحب حبیب خان بن کاظم گل خوست مولوی صاحب حذیفه بن شراغ جان خوست مولوی صاحب حسن الله بن جنت گل پکتیا مولوی صاحب حکمت الله بن چهارگل لوگر مولوی صاحب حکیم شاه بن مدیر پکتیا مولوی صاحب حمید الله بن مظفر خان خوست مولوی صاحب حمید الله بن منحتن کاپیسا مولوی صاحب حمید الله بن اختر محمد خوست مولوی صاحب حمید الله بن جان محمد پکتیا مولوی صاحب حنزله بن محمد کامل خوست مولوی صاحب خان محمد بن عبدالولی غزنی نن ما دل جانان خوشحال دی جامع امداد العلوم برانوس بن مسکر دی نن ما دل جانان خوشحال دی جامع امداد العلوم برانوس بن مسکر دی روان په مخمل دی روان په پاک حضور دی جامع امداد محمد بن شیر محمد پکتیکا مولوی صاحب دلاور بن احمد جان پکتیکا مولوی صاحب دلیل خان بن معشق پکتیکا مولوی صاحب ذبیح الله بن قدیم جان پکتیا مولوی صاحب رحمت الله بن میاگول پکتیا مولوی صاحب رحمت الله بن عید محمد خوست مولوی صاحب رحیم الله بن محمد شفیق لوگر مولوی صاحب رحیم الله بن رفیع الدین پکتیکا مولوی صاحب رحیم جان بن ملتان پکتیکا مولوی صاحب رسول جان بن ظالم پکتیکا مولوی صاحب رسول محمد بن نور محمد پکتیکا مولوی صاحب رشید الله بن صدیق الله لوگر مولوی صاحب رفیع الله بن نور محمد خوست مولوی صاحب رفیع الله بن سید جلال خوست مولوی صاحب رقیم الله بن قاسم خان خوست مولوی صاحب روح الله بن امین الله خوست مولوی صاحب زاری خان بن ثابت پکتیکا حسین شیخ صاحب ناس کو جامع امداد العلوم برانوس بن مسکر حسین شیخ صاحب ناس کو جامع امداد العلوم برانوس بن مسکر زمون زرگای زمون دبور سترگو تور جامع امداد العلوم برانوس بن مسکر مولوی صاحب زاهد الرحمن بن شهید محمد خوست مولوی صاحب زاهد رسول بن صدر اعظم پکتیا مولوی صاحب زیت الله بن ضابط خان خوست مولوی صاحب سید گل بن وکیل خان خوست مولوی صاحب سخی الرحمن بن مسعود خان خوست نو ټولو ګډونوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې په خپلو ځایونو باندې قرار کښېنئ یا دستربندي انشاءالله خلاصېږي بیا به اختتامي دعا کېږي ټول په خپلو ځایونو باندې قرار کښېنئ انتظامي ملګرو نه هم دا غوښتنه ده چې دا ټول کسان په خپلو ځایو باندې کښېنوئ مولوی صاحب سردار علي خان بن باجون پکتیکا مولوی صاحب سردار ولی بن زاز محمد لغمان مولوی صاحب سلطان محمد بن سلام جان خوست مولوی صاحب سمیع الله بن حضرت گل پکتیا مولوی صاحب سمیع الله بن اصیل خان شمالی وزیرستان مولوی صاحب سمیع الله بن ملکمیر پکتیکا مولوی صاحب سمیع الله بن عبدالحمید خوست مولوی صاحب سمیع الله بن سرور لوگر مولوی صاحب سمیع الله بن محمود خان پکتیا مولوی صاحب سمیع الله بن دولت خان لوگر بعيد ولي شيخ صاحب زيارة جامع امداد العلوم برانوس بن مسكر بعيد ولي شيخ صاحب زيارة جامع امداد العلوم برانوس بن مسكر ننجيل موسى خلق مخليكم جامع امداد العلوم برانوس بن مسكر جامع امداد العلوم برانوس بن مسكر مولوی صاحب سید عظیم سید حبیب شاه خوست
मौलवी साहब सारगोल जान मोहम्मद पक्तिया, मौलवी साहब कबीर नूर अहमद खान खुस्त, मौलवी साहब शाहजार खैर खान पक्तिका, मौलवी साहब शकीरुल्लाह महबूब रहमान खुस्त, मौलवी साहब शकीरुल्लाह आवाज खान पक्तिका, मौलवी साहब शमसुल हक अहमदुल्लाह लोगर, मौलवी साहब शमसुल रहमान अब्दुल मलिक लोगर, मौलवी साहब शमकतुल्लाह जियाउल्लाह खुस्त, मौलवी साहब शिरबारा मीरा खून खुस्त, मौलवी साहब शिरजानी शेर मोहम्मद पक्तिका, मौलवी साहब शेर मोहम्मद गुल लोगर, मौलवी साहब सदीक वली सिनाबार पक्तिका, मौलवी साहब सदर मोहम्मद रसूल पक्तिका, मौलवी साहब सदर आजम जान हबीब खुस्त। बदरंग इंसान दिखाई स्वर करी जामे आए बदरंग इंसान दिखाई स्वर करी जामे आए अब्दुल मजीद खुस्त, मौलवी साहब सदीकुल्लाह अमानुल्लाह खुस्त, मौलवी साहब सफीउल्लाह नियामतुल्लाह खुस्त, मौलवी साहब जियाउर रहमान नूरगुल खुस्त, मौलवी साहब जियाउर रहमान बारमजान काबल, मौलवी साहब तालिबजानी बनगी खुस्त, मौलवी साहब तालिबजानी जिलीगुल खुस्त, मौलवी साहब तालिबजानी अहमदगुल पक्तिका, मौलवी साहब आरिफ शाही जरीफ खान पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल अहद अब्दुल समद पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल वसीत आजम खान लोगर, मौलवी साहब अब्दुल जब्बार सोबती पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल जब्बार कज़ीगुल खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल हकीम गुल हुसैन खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल हनान अब्दुल्लाह पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल हनान मोहम्मद जनान खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल रबी मोहम्मद ताहिर परवान, मौलवी साहब अब्दुल रहमान अब्दुल बकी लोगर, मौलवी साहब अब्दुल रहमान मुअल्लिम जान खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल रहमान ज़ाहिर शाह पक्तिका, मौलवी साहब अब्दुल रहमान मोहम्मद अयूब खान पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल रशीद अब्दुल हकीम पक्तिका, मौलवी साहब अब्दुल रऊफ अब्दुल वकील लोगर, मौलवी साहब अब्दुल सलाम शेर मोहम्मद पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल कदीर इमरान खान पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल करीम जानवत पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल करीम नदर खान लोगर, मौलवी साहब अब्दुल्लाह वली जान पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल्लाह हुकुम खान लोगर, मौलवी साहब अब्दुल्लाह जान नियाज मोहम्मद पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल हादी अब्दुल रहीम पक्तिया, मौलवी साहब अब्दुल हादी सैयद रसूल खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल वाहिद सैयद अमीर खुस्त, मौलवी साहब अब्दुल समद अमीर मोहम्मद लोगर, मौलवी साहब अब्दुल वहाब उमर जाई पक्तिया। नखी आयतोना नंबर तफरिग दंद तालिब जो यादगारोना नखी आयतोना उसकी बिसल गई दे मल करो जुदाई दा पायता रसीद मौलवी साहब अतीकुल्लाह अब्दुल अली गजनई, मौलवी साहब इज्जतुल्लाह गुलजमान लोगर, मौलवी साहब इज्जतुल्लाह मोहम्मद नईम लोगर, मौलवी साहब इज्जतुल्लाह मिर्जान लोगर, मौलवी साहब अजीजुर रहमान हकीम मोहम्मद पक्तिया, मौलवी साहब अजीजुर रहमान फजल रहमान पक्तिका, मौलवी साहब अजीजुल्लाह लाल शामिर पक्तिका, मौलवी साहब अजीजुल्लाह रहमान गुल खुस्त, मौलवी साहब अताउल्लाह बस मोहम्मद पक्तिया, मौलवी साहब अली खान गुल वली खुस्त, मौलवी साहब उमर खान अमीन खान खुस्त, मौलवी साहब उमर खान कमरुद्दीन पक्तिका, मौलवी साहब इनायतुल्लाह शेर अली खुस्त, मौलवी साहब मोहम्मद ईसा खान खुस्त, मौलवी साहब मोहम्मद रोजी खान पक्तिया, मौलवी साहब परमानुल्लाह शाह मरकई खुस्त, मौलवी साहब फजलुल हक जलमई लोगर, मौलवी साहब फजलुल हक मोहम्मद अकबर जान पक्तिया, मौलवी साहब फजलुर रहमान गुलाम नूर पक्तिया, मौलवी साहब फजलुर रहमान इलाही खान खुस्त, मौलवी साहब फजलुर रहमान मिरागा लोगर, मौलवी साहब फजलुर रहमान इसमाइल हसन खुस्त, मौलवी साहब फजलुर रहीम खान मोहम्मद लोगर, मौलवी साहब फजलुर जान बिस्मिल्लाह जान खुस्त, मौलवी साहब फजलुर जान सैयद हुसैन पक्तिया, मौलवी साहब फैजुल्लाह नईम खान खुस्त, मौलवी साहब कदर खान खाना जान पक्तिका, मौलवी साहब कुदरतुल्लाह मेराजुद्दीन लोगर, मौलवी साहब कुदरतुल्लाह नूरानी खान बनवी, मौलवी साहब कुदरतुल्लाह अजीज खान पक्तिया, मौलवी साहब कुदरतुल्लाह शाहवली खुस्त, मौलवी साहब कलम खान आलम खान लोगर, मौलवी साहब गुल रहमान गुल मोहम्मद खुस्त, मौलवी साहब गुल अमीन खैर गुल खुस्त, मौलवी साहब गुल मोहम्मद जन्नत गुल पक्तिया, मौलवी साहब गुल वली गुल हसन खुस्त।
صحنا ننسى मौलवी साहब की रहमतुल्लाह बिन मिजाजम पट्टी का, मौलवी साहब करीम मोहम्मद बिन दीनगुल पट्टी का, मौलवी साहब लाजपार बिन जानदार लोगर, मौलवी साहब वाहिदीन बिन कादरदीन खोस, मौलवी साहब मुबारक खान बिन हजरत गए खोस, मौलवी साहब मुहब्बिल्लाह बिन तुतिगुल खोस, मौलवी साहब मोहम्मद इदरीस बिन शमसुल अहमद लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद इसहाक बिन नूर अहमद जान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद इस्माइल बिन हयात खान पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद रहमान बिन मेहराब पटिया, मौलवी साहब मोहम्मदुल्लाह बिन खान मोहम्मद लोगर, मौलवी साहब मोहम्मदुल्लाह बिन गफ्फार खान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद अमीन बिन शावली मशावरदर, मौलवी साहब मोहम्मद अनवर बिन मोहम्मद यावर पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद बहराम बिन मोहम्मद इब्राहिम काबल, मौलवी साहब मोहम्मद खान बिन अहमद खान लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद दलील बिन शंदागोल पट्टी का, मौलवी साहब मोहम्मद रजा खान बिन सदर आजम खोस, मौलवी साहब मोहम्मद सईद बिन मोहम्मद शरीफ लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद सईद बिन नूर मोहम्मद शमाली वजीरिस्तान, मौलवी साहब मोहम्मद सुल्तान बिन खानगोल पट्टी का, मौलवी साहब मोहम्मद सलीम बिन मिस्किन पट्टिया, मौलवी साहब मोहम्मद उस्मान बिन मुल्तान लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद उमर बिन खैर खान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद गनी बिन अब्दुल समद लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद गनी बिन मोहम्मद पायो पट्टी का, मौलवी साहब मोहम्मद फरीद बिन शहीद नूर कासम हैदरी खोस, मौलवी साहब मोहम्मद करीम बिन शादम खान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद करीम बिन मोहम्मद अयूब खोस, मौलवी साहब मोहम्मद कफील बिन मोहम्मद रसूल पट्टिया, मौलवी साहब मोहम्मद मुअल्लिम बिन ताजमीर लोगर। بعلم سنگر دلری خلینام امداد العلوم امداد العلوم ثانی دیو بند هر جات معلوم امداد العلوم امداد داعیم سنگر دلری خلینام امداد العلوم امداد العلوم ثانی دیو بند هر جات معلوم امداد العلوم امداد العلوم मौलवी साहब मोहम्मद मकसूद बिन अली मोहम्मद लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद नदीर बिन जरखातीन पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद नजर बिन नजर खान पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद नवाज बिन सरदार अली खान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद वजीर बिन तोराब खान लोगर, मौलवी साहब मोहम्मद वली बिन मुअल्लिम खोस, मौलवी साहब मोहम्मद वली बिन हजरत मोहम्मद पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद वली बिन हैदर खान पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद यासीन बिन बरात खान खोस, मौलवी साहब मोहम्मद यूसुफ बिन अब्दुल बसीर पटिया, मौलवी साहब मोहम्मद यूनुस बिन खाजम गोल पट्टी का, मौलवी साहब महमूद बिन नजर खान लोगर, मौलवी साहब मसऊदुल्लाह बिन मारूफ गोल खोस, मौलवी साहब मुश्ताक अहमद बिन मोहम्मद दीन लोगर, मौलवी साहब मतीउल हक बिन अब्दुल गनी पट्टी का, मौलवी साहब मुजफ्फर खान बिन शाह यूसुफ खान खोस, मौलवी साहब मकबूल बिन नियामत पट्टी का, मौलवी साहब मूसा कलीम बिन अब्दुल हकीम पट्टिया, मौलवी साहब मियाखिल बिन कालूत पट्टी का, मौलवी साहब मियाजान बिन मेवरगुल पट्टिया, मौलवी साहब मिरवैस बिन नूर अली खान लोगर, मौलवी साहब नसरतुल्लाह बिन अता मोहम्मद बनो, मौलवी साहब नसरतुल्लाह बिन शावली खान खोस, मौलवी साहब निजामुद्दीन बिन दुरानाई पटिया, मौलवी साहब नजीर खान बिन गाजी खान खोस, मौलवी साहब नियामत रहमान बिन अजीज रहमान खोस, मौलवी साहब नियामतुल्लाह बिन ज़ैनुल्लाह लोगर, मौलवी साहब नियामतुल्लाह बिन रईस खान लोगर, मौलवी साहब नियामतुल्लाह बिन ज़ाहिर खान पटिया, मौलवी साहब नियामतुल्लाह बिन ज़ाहिर खान पटिया, मौलवी साहब रकीबुल्लाह बिन हफीजुल्लाह लोगर, मौलवी साहब नवाज खान बिन हाजी मरो पट्टी का, मौलवी साहब नूर अहमद बिन अब्दुल गनी खोस, मौलवी साहब नूर रहमान बिन अब्दुल रहमान लोगर, मौलवी साहब नूरुल्लाह बिन क़यामत खान पटिया। zaman camiada dayelim diva her fakiruna kabir tajalla her fakiruna kabir tajalla ustaz
مولاي صاحب عبد الرحمن بن معلم جام خوست مولاي صاحب نور حبيب بن العنزادين وزيرستان مولاي صاحب نور خان بن شهزاد خان پکتیا مولاي صاحب نیاز محمد بن اولبال پکتیا مولاي صاحب نیاز محمد بن نیک محمد لوگر مولاي صاحب نیفی آخر بن گلابوال پکتیا مولاي صاحب نیک محمد بن غلام خوست مولاي صاحب نیک محمد بن عيد محمد پکتیا مولاي صاحب هداية الله بن علمگیر خان وزيرستان مولاي صاحب وفا محمد بن نیاز محمد میدان وردک مولاي صاحب ولي خان بن حبيب خان پکتیا مولاي صاحب ولي محمد بن محمد نبی لوگر مولاي صاحب ولي محمد بن خیالبت پکتیا اوس د تجوید دي څنګه قاری صاحبان خپل نومو ته متوجه ګران شیخ حسینی ګران حلیمی مفتی سیف رحمان ګران استاذ احمدی مفتی سیف رحمان ګران استاذ احمدی لتا غستا يوم ما كرم محروم امداد العلوم امداد العلوم امداد العلوم دعيم سنقر ديلريخ كل ايمون امداد العلوم امداد العلوم یو د امنیتي منصوبینو نه هیله کېږي چې دغه رش کوم چې جوړ شوی ده دا چې کنټرول شي ډېره به ښه وي په ښه اخلاقو په نیکو سلوک سره او وروسته انشاءالله په یو ټول دي لسو منټو کې به انشاءالله اختتامي دعا کېږي په خپلو ځایونو باندې آرام کښېنئ قاریان صاحبان خپلو نومونو ته متوجه اوسېږئ قاري صاحب اجمل بن رئیس پکتیا قاری صاحب احسان الله بن وقت الله جان پکتیا قاری صاحب وقت الله صابر خان خوست قاری صاحب ثنا الله مطیع الله خوست قاری صاحب خیر الله عبد الولی پکتیا قاری صاحب رحمت الله محمد نواز شاه خوست قاری صاحب رحم الله زمین خوست قاری صاحب رشید جمیل قادر خان خوست قاری صاحب سیف الله غنی رحمان خوست قاری صاحب عزت الله محمد جمال خوست قاری صاحب فراد الله محمد علیم خوست قاری صاحب محمد انواری ولی خان خوست قاری صاحب محمد جمیل رضا شاه خوست قاری صاحب محمد زاهد شمس احمد لوگر قاری صاحب نجیب الله محمد خوست قاری صاحب نسیم الله دمگای خوست قاری صاحب نقیب الله قوی خان خوست قاری صاحب عجیب الله مجاهد گل خوست نبي أميد نبي نبي فازيلا نبي كل نبي بيد جميل صحاب بيد جميل صحاب حفاظ کرام د خپل نومو ته متوجه شي حافظ القرآن اسامه بن کریم خان خوست حافظ القرآن اسد الله بن مائل خوست حافظ القرآن بیت الله بن زیارت گل لوگر حافظ القرآن جنت خان بن بادار کابل حافظ القرآن حافظ الرحمن بن معمیز الرحمن پکتیا حافظ القرآن حامد بن محمد شاه غزنی حافظ القرآن حبیب الرحمن بن صحبت خان پکتیکا حافظ القرآن حکمت الله بن علي محمد لوگر حافظ القرآن حکمت الله بن دادمیر لوگر حافظ القرآن حضرت بلال بن قادر الدين خوست حافظ القرآن دين محمد بن عبد الولي پکتیا حافظ القرآن ذبيح الله بن عسكر خان میدان وردک حافظ القرآن رحمان الله بن جمدين خوست حافظ القرآن رحيم الله بن حضرت محمد لوگر حافظ القرآن سعود بن ثابت خوست حافظ القرآن سميع الله بن ولي شاه خوست حافظ القرآن سيد رحمان بن سيد حبيب شاه خوست حافظ القرآن سيد رحيم بن شرزا خان خوست حافظ القرآن سيد كريم الله بن سيد علي شاه خوست حافظ القرآن سيف الرحمن بن تاجمير خوست حافظ القرآن شريف الله بن نوارجان خوست حافظ القرآن شفيق الله بن مرغان لوگر حافظ القرآن صادر الرحمن بن مير محمد خان خوست
حافظ القرآن عبد الباقي بن فايد خان غزني. حافظ القرآن عبد الخالق بن عبد الحكيم بروان. حافظ القرآن عبد الرحمن بن صابر خوس. حافظ القرآن عبد الرحمن بن زاهر قول لوغر. حافظ القرآن عبد الرحيم بن عزاب خان لوغر. حافظ القرآن عبد الله بن سراج الدين خوس. حافظ القرآن عبد المنام بن قديم جان بكتيا. حافظ القرآن عبيد الله بن محمد سلام خوس. حافظ القرآن عرفان الله بن عزت شاه خوس. حافظ القرآن عزت الله بن عبد الولي بكتيا. حافظ القرآن فرهاد الله بن محمد أيوب خان بكتيا. حافظ القرآن فضل حق بن بازمير لوغر. حافظ القرآن كبير جان بن تور لالا بكتيا. حافظ القرآن كرامة الله بن تاويل خوس. حافظ القرآن كريم الله بن نورغول خوس. نايس فريدي بيدا قلقل غيرك كيف لدي تاتا إقبال سوريدي زيكرها جزن ومالدي تاتا إقبال سوريدي زيكرها جزن ومالدي حافظ القرآن كريم الرحمن بن ثمر النافوس. حافظ القرآن مجيب الرحمن بن محبة الله لوغر. حافظ القرآن مجيب الرحمن بن هوس بن بروان. حافظ القرآن محمد بن بادشاه بكتيكا. حافظ القرآن محمد بن عبد الكريم جان خوس. حافظ القرآن محمد إدريس بن ولي خان خوس. حافظ القرآن محمد أمين بن عجب قول بكتيكا. حافظ القرآن محمد شيرين بن قلبرجان بكتيا. حافظ القرآن محمد عمر بن محمد رئيس خوس. حافظ القرآن محمد فريد بن غلالمر بكتيا. حافظ القرآن محمد نبي بن غلاب قول بكتيا. حافظ القرآن محمد فرمان بن كيميا قول خوس. حافظ القرآن محمد يونس بن وريشمين خوس. حافظ القرآن مير زمان بن انجينير خان خوس. حافظ القرآن نسير أحمد بن حجي حبيب خان بكتيا. حافظ القرآن نقيب الله بن نياز محمد بكتيا. حافظ القرآن نقيب الله بن حضرت محمد لوغر. حافظ القرآن نور محمد بن مرزق لوغر. حافظ القرآن مرولي بن حبيب الله جان خوس. حافظ القرآن ليك الله بن سخي مرجان خوس. فهم سيرة ريل ورد لها جنم القاقت لري هر خدمت كاول وشيش شكر لما بصلايك لري هر خدمت كاول وشيش شكر لما بصلايك لري
پاس پابندي ان شاء الله خلاص د اختتامي دعا وکړي لیک صبر وغوړي د جلسې ګډونوالو د پاموړ موټر یو وکیل چې دا مقسمه ده موږ دغه د انتظامی ولا پیدا کړی د کار چې د موټر کلی سټیج ته راځي او د قاری صاحب مایدین د خپل د موټر کلی ترلاسه کړي خالد ورکسي مخه دی وباسه طول محترم حضار شیوخ علماء کرام درونو منصوبینو خاصتا د خوست محترم ولی محمد نبی عمری صاحب عمداشان د لوی سلام لوی بچای خلیفہ صاحب سراج الدین د دې ټولو نه منندویو استاسي د ناستې او ګډون څخه هم منندویو ټولو فارغینو ته د مدرسې د اساتذاو په استازیتوب هم مبارکي وایو هم یې ورثو ته مبارکي وایو او د اختتامي دعا لپاره د شیخ الحدیث خیر الله شاه افخر صاحب څخه خواست کوو چې هغه راشي میکروفون ته او په ډېر اختصاص سره اختتامي دعا وکړي شیخ الحدیث خیر الله شاه افخر صاحب مدرس جامعه دوسرکا درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا إله العالمين زمونږ د دغې مدرسې دا شيوخ کرامو علماء کرامو مفتیانو حضراتو د دې ټولې قربانۍ الله ولیم نه تقبلي منظوري کې خصوصا عید ولي شیخ صاحب چې ډېر مشکل حالاتو کې الحمدلله دا مدرسه په خپو باندې ودرولې وه او تر دغه وخته پورې یو جمع غفیره په هر کال د دې مدرسې نه پارېدېږي یا اله العالمین د دې کاروان راته څاروان شي اله العالمین د دغه کاروان راته څاروان شي خداوند کریمه زمونږ د ټولو مشایخو قرباني په خپل دربار کې قبول منظوره کړي یا اله العالمین زمونږ د ټولو شهداو وینې ته قبول کړي زمونږ د مجاهدینو قربانۍ قبول کړي زمونږ د یتیمانانو زمونږ د کونډو آهو بکا یا اله العالمین په خپل دربار کې قبول منظوره کړي اله العالمین زمونږ د قیادت زمونږ د رهبرۍ خدمتونه په خپل دربار کې قبول منظور کړي استحکام راته نصیب کړي استقامت په شریعت باندې قائم او دائم وساتي اله العالمین زمونږ د رهبرۍ خداوند کریمه دا مبارک قدمونه د شریعت موافقه د وطن د ټولو اولسونو دپاره اله العالمین قائم او دائم وساتي خداوند کریمه استحکام په طرف باندې زمونږ دا وطن ګامزن کړي او په آخر کې بیا دلته کې ډېرو دوستانو د دعا دپاره ویلي دي د چا بیماران وي الله ته یې صحت نصیب کړي خداوند کریمه بیماران وي ته یې شفا نصیب کړي قرضدار یې د قرض ادایګۍ دپاره یې مدد وکړي خداوند کریمه مونږ ټول د رحمت په څادر کې راونغاړې وخت ډېر کم دی خو په آخره کې بیا د دغې جامعې او د دې جامعې محتمم صاحب نورو ټولو دوستانو دپاره دعا وکړې دلته دوستان وایي چې زمونږ ضروریات دي هغو ټولو دپاره دا دعا وغواړئ چې خداوند کریمه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کومې د خیر دعاګانې د ځان دپاره امت دپاره انسانیت دپاره خپلو دپاره امت دپاره غوښتلي دي یا اله العالمین هغه ټولې دعاګانو کې د دې جمع غفیرې د دې لوی تعداد د فاضلانو د دې حافظانو د دې مفتیانو د دې مشایخو د خدمتونو په تفیل سره یا الله ټولې د خیر دعاګانې دنه غواړو کومو دعاګانو نه چې نبي علیه السلام صحابه او تابعینو تبع تابعینو پناه غوښتلې ده او تا قبول کړي دي یا اله العالمین هغه قبول ترین دعاګانو کې حصه دنه غواړو خداوند کریمه دغه فاضلانو دپاره قابلیت مقبولیت شهرت درې والا درنه غواړو یا اله العالمین دغه فاضلانو ته قابلیت مقبولیت شهرت درې والا نصیب کړي او د دې مدرسې اله العالمین ته ذریات د خپلو خزانو نه پوره کړي چا ورسره تعاون کړی ده ژوندي دي الله پاک عمرونه یې دراز کړي وفات دي قبرونه یې منور کړي د مختلفو ولایتونو نه چې څومره مسافر راغلي دي الله په خیر او عافیت خپلو کورونو ته ستانه کړي د دوی دا سفر مقدس سفر دی
محفوظ وساته. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. امنیتي ځواکونه منصوبین د ولایت